السلام علیکم زما ګرانو مینوالو، زه یو ځل بیا مخاطب یم ستاسو په خوښه پروګرام کې او دې پیر لراوتی ما خریړی پټو طرف ته مازدیګری دی او ډېر زیات ښکلی موسم دی، ډېره ښکلې سینچري ده. نو ما ویل چې دا زه د خپلو خوږو مینوالو سره او یارانو دوستانو سره شیر کړم. نو ګرانو مینوالو، دا دی زمونږ د کلي ښایسته پټي او ښایسته شینوالی او ښکلی مازدیګری او سی کوئ انشاءالله تعالی ستاسو به ډېر زیات خوښ شي. ښکلی مازدیګری دی او ماشاءالله په موسم کې ښه پوره چینجز راغلي دي، موسم ښه پوره بدل شوی دی، ښکلی مازدیګری دی. ښکلی موسم دی، ډېره ښایسته سینچري ده. نور هم مخکې ځم او ستاسو سره ښایسته ښایسته سینچري ستاسو سره شیر کوم. هېڅ چېرته مه ځئ، زما سره اوسئ. ګرانو مینوالو، دا زمونږ د خریړی جرندې دي چې دلته کې چې کوم دی لکه خلک په مخ کې چې کوم دی جوار، غنم، وریجې دا شیونه دا بیا راوړل او دلته کې بیا اوړه کوله او اوس هم خلک چې کوم دی دلته کې راوړي او دلته کې چې کوم دی جوار، غنم دا دلته کې اوړه کوي او یو دا هم ده نو دلته کې خلک به راتلل او دا اوړه به یې پکې کول. اوس هم کوي، دی له پاسه منظر دی. او دا چې د هغې سره چې خوا او شا کوم پټي دي د هغه دي ماشاءالله ډېر ښکلی مازدیګری دی، ډېر ښکلې سینچري ده. ماشاءالله لکه شین څادر چې غوړېدلی داسې ښایسته. دا دی زمونږ د خریړی په مازدیګري راښکونکي، زړه راښکونکي او ښکلې نظارې. نو دا دی ملګري ښکلې شنه شنه پولې او ښکلې شنه شنه پټي. امید لرم چې زما د ټولو مینوالو او د یارانو دوستانو به ډېر خوښ وي. ګرانو مینوالو، دا ناس ښایسته ښایسته ګلالي او ځوانان چې هغو په خپل کار کې لګیا دي، مصروفه دي او لکه تبو د دې ځناورو په دې سره لکه مینه دا محبت دی ورسره هغو له چې کوم دی د غاړې څنډیان او سامان دا ولې جوړوي او لګیا دي، مازدیګری دی په هغې کې مصروفه دي.